السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره په دې باره کې معلومات شریکوم چې په چترال کې چترالي جنکو سره د نورو علاقو خلک څنګه واده کوي او د هغوی څه شرایط دي. ویډیو تر اخره وګورئ. تاسو سره ټول داسې رښتینی او مستند معلومات شریکوم. دا معلومات د BBC پښتو او اردو نه اخیستل شوي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې یو اوسیدونکی محمد یاسین وایي چې د پښتونخوا چترال علاقې ته د واده کولو لپاره تللی و، خو هلته ورته معلومه شوه چې د پولیسو له اجازې نه بغیر له چترالي جنکو سره واده نشي کولی. هغه وایي بیرته لاهور ته ستون شو، د خپلې سیمې له پولیسو نه اجازه واخیسته. وروسته دغه اجازه چترال پولیسو تایید کړه او بیا د واده کولو اجازه ورکړل شوه. د چترال ځایي اوسیدونکي وایي د نورو سیمو له نارینهو سره د چترالي ښځو ودونه په یو کاروبار بدل شوي وو. دوی وایي دغسې ودونه به اکثر ناکامېدل یا به د میړونو له لاسه چترالي ناوې وژل کېدلې او یا به طلاق ورکول کېدو، چې له هغې نه وروسته د چترال حکومتي مشرانو د پولیسو د اجازې نه بغیر د نورو سیمو نارینهو ته چترالي جنکو سره په ودونو کولو باندې بندیز ولګاوه. د چترال د پولیسو مشر محسن الملک وایي پخوا به چترال کې واده کول ټوقې وي، هر څوک به له هر ځای نه راتلل، دلته به یې ودونه کول او دغسې ډېر ودونه به ناکامېدل. وروسته به یې ښځو ته طلاق ورکو او یا به یې تر کلونو پورې ځورولې. هغه وایي داسې هم شوي دي چې چترالۍ ښځې به یې ووژلې او مړی به یې دلته راولېږو. ډېرو له واده مخکې وویل چې هلک افسر دی یا ډېر شتمن دی، مالداره دی، خو معمولا دا به ټول دروغ او هسې خبرې به وي. د هغه په خبره په 2014 کال کې د دغسې ودونو مخنیوي لپاره ځایي اسمبلۍ کې دا خبره ومنل شوه چې د پولیسو له اجازې نه بغیر به د نورو سیمو اوسیدونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې چترالو جنکو سره ودونه وکړي. هغه وایي د دې لپاره یوه بیله اداره جوړه شوې چې له نورو سیمو له راغلو کسانو په خپله سیمه کې د پولیسو تایید هم غواړي. هغوی وایي چې د ځینو غلطو رواجونو له وجې ښځې له مختلفو ستونزو سره مخ دي. د چترال غریبو کورنیو کې چې کله لور ودیږي نو ټول اخراجات یې د زوم له اړخه ورکول کیږي. په چترال کې یو متل ډېر مشهور دی چې ویل کیږي جنکۍ د پلار د اوږو بار نه دی، ځکه چې د واده اخراجات یې زوم ورکوي. چترال کې د یو بینک منیجر ظهورالدین چترالی وایي مخکې به له نورو سیمو دلته خلک د واده کولو لپاره راتلل او داسې فکر به یې کوو چې ګینې جینۍ یې د پیسو په بدل کې اخیستې ده، خو داسې نه ده، بلکې هلته رواج داسې دی چې د هلک کورنۍ د جینۍ کورنۍ ته د واده اخراجات ورکوي. دوستانو تاسو به هم ډېر اورېدلي وي چې اکثر خلک او یا ستاسو دوستان داسې خبرې کوي چې چترال ته به ځو او هلته به واده کوو. نو که هر څوک چترال کې د واده کولو خواهشمند وي هغه باید دا شرایط په ځان ومني او د خپلې علاقې د پولیسو نه هم یو فارم جوړ کړي چې د ده د خاندان او کورنۍ مکمل تفصیل پکې وي او بیا دې چترال ته لاړ شي. امید لرم چې معلومات به مو خوښ شوي وي. که تاسو هر څه پوښتنه لرئ کمنټ کې راته ولیکئ، تاسو ته به جواب درکوو او له نورو ښکلي معلوماتو، مختلفو واقعاتو او تازه خبرونو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د لوی الله په امان.